حضرت العزازی څومره چانس لري چې افغانستان لوبډلې شلاوريزي لوبډلې ته بیرته کمبیک وکړي بیرته راشي او 13 ورځ ډیر ښه پرفورمنس د ورک په نېشنل ټي 20 کپ کې الته کومګولي د ټول نغټه خبره دا و چې د خپل فټنس باندې کار کړي او په بیټینګ هم کار کړي او کتا سو کتلې حضرت العزازی چې اوف ساید ته ډیر زیات سټرګل کول نو هغه ورځ باندې د اوف ساید تم بیټینګ وکړ او بیا په لیګ ساید باندې دغه بیټینګ اسیم خدای په لیګ ساید باندې نو څه شاټونه داسې و چې د خپل ټایمینګ په کې ځای کړي او په دغه بیټینګ کې دا وس چې د ځان صحیح کړي دی ویټ لوس کړی دی سپیشلی په خپل بیټینګ کار کړی نو سوال دا دی چې راتلونکي وخت دی د افغانستان ملي ټیم ته یعنی شلاوريزي لوبډلې شلاوريزي فارمیټ ته د خپل کمبیک کولای شي یا ګوربز پر ابراهیم زدران په دغه دواړو کې به یو داسې لوبغاړی وي چې د ته بچانس ورکړي چې دی اوپننګ وکړي وسنۍ ټي 20 کرکټ ډیر زیات تیز شوی دی که تاسو ګورئ 200 رنز ډیر اسانه باندې هر یو لوبډله کوي په اول کې او چیزینګ کې ډیر لوبډلې تیزې دي وجه دا چې کوم لوبډله پاور پلی خو لوبوي هغه لوبډلې تقریبا لوبه په 50% ګټلې وي د افغانستان ریکارډ په پاور پلی کې ډیر زیات خراب دی یا 50 یا 45 رنز دوی په پاور پلی کې جوړي ځکه چې هلته دوی تیز لوب نه کوي ابراهیم خپل وکټ باندې وډاري د 13 لوب کې به مخکتلې ګوربز په خپل وکټ ډاري دونو تیز لوب بالته نه کېدنو دغه وجوهات به دا و چې زمونږ نه په پاور پلی ډیره خراب لاړه ولته به بیا موږ لوبې وبیلل نو افغانستان ته پکار دی که زازای همدغه سی خپل پرفورمنس وساتي نو وسنۍ ټایم باندې چې کرکټ څنګه روان دی تیز لوبغاړي پکار دي نو زازای چانس جوړېدی چې زازای دوی ولوبوي او د ابھیشیک شرما او د ویبب سورونشي د دغه لوبغاړو رول ورکړي چې باید د تیز ولوبيږي کله زره اوټ کېږي مشکل نشته خو باید چې 12 بالونه د لوبوي نو شپږ در سرنځ د موږ ته په پاور پلی کې جوړې کړي وي داسې یو موږ اس چې د حضرت العزازی ته ورکول شو او د قابلیت هم لري د پاور ریټینګ خو کچېری موږ ګورو ګورباز او ابراهیم په دغه دواړو کې دا قابلیت دومره نشته لکه څومره چې په حضرت العزازی کې د ګورباز یو وخت کې ښه پاور هیټر او سټرایک ریټ تیز او خو وس د ګورباز ډیر زیات خراب شوی دی